د ساحرانو د شر څخه د خلاصون دوهمه پته. محترم ورونو، په تیره اوله پته کې زموږ بحث دې ځای ته رسېدلی وو چې د سحر د کول روا دي که ناروا، او هغه حکم مو پای ته ونه رسوه چې پته خلاصه. نو اوس دې د هغه ځای څخه را شروع. ښه، یو څوک به پوښتنه کوي چې آیا فقط د سحر د کول روا دي که ناروا؟ سحر نه کول فقط د زده کولو په باره کې څه حکم دی؟ د دې پوښتنې په جواب کې د علماء کرامو و اقوالو ته غوږ ونیسئ. حافظ ابن حجر رحمه الله وایي دغه قول د الله عز وجل چې فرمایي انما نحن فتنه فلا تکفر، په دې کې اشاره ده چې د سحر زده کول کفر دی. دوهم، ابن قدامه رحمه الله وایي د سحر تعلیم او تعلم یعنی زده کول او بل چاته وښول دواړه حرام دي، چې په دغه قول کې د اهل العلم او علماو هیڅ اختلاف نه دی را معلوم. د حنبلي مذهب علما وایي ساحر د سحر په زده کولو او کولو یو قسم کافر کیږي، حتی که د دغه سړي په عقیده کې د سحر د زده کړې حرام والی وي یا حلال والی، یعنی دا فرق نه لري. که دی دغه زده کړه حلاله بولي که حرامه بولي، خو دی یې په دغه زده کړه سره کافر کیږي. ابو حیان په بحر المحیط کې وایي هر څه چې د سحر د زده کولو حکم دی هغه داسې دی، هر هغه سحر چې په هغه کې د غیر الله تعظیم کیږي، یعنی بې له الله عز وجل څخه د بل شي تعظیم پکې وي لکه د ستورو یا شیطانانو، دا خو د علماو په اجماع سره کفر دی. نه زده کول روا دي او نه د هغه عملي کول، او دغه رنګه د هغه سحر زده کول حرام دي کم چې د هغه په واسطه په خلقو کې دشمني او عداوتونه پیدا کیږي او په هغه سره د خلقو وینې بهول کیږي، یا د میړه او ماینې جلاوالی یا د دوستانو تفرقه او جلاوالی پکېږي. مګر هر هغه سحر چې په هغه کې دغه کارونه په ښکاره سره نه معلومیږي مګر د دغو کارو احتمال پکې وي، یعنی دا ممکنه وي چې دغه شی د ځینې پیښ سي، د هغه هم زده کړه او کول دواړه حرام دي. او هر هغه سحر چې فقط د تخیل دپاره وي، یعنی د خلقو په نظر دا ورکوي چې دغه عجیبه کار وکړي، لکه مداریان یا جادوګران چې د سیل او تماشا دپاره کوي، دغه سحر زده کول هم نشه، ځکه دا هم د باطلو کارو څخه دی. که څه هم په هغه سره مقصد لوبې او ساتیرۍ او خلقو ته خپل هنر وښکاره کول مقصد وي، بیا هم ښه کار نه دی. نو د علماء کرامو په نیز دا هغه ښه او معقوله خبره ده چې د سحر په باره کې باید پر دغه قول اعتماد وشي چې سحر و درو اقسامو ته وویشل شي. د اول او دوهم قسم کول او زده کول په قطعي ډول سره حرام او منع دي، بلکې کوونکی او زده کوونکي ته علما کافر وایي. او دریم هغه سحر دی چې فقط د ساتیري دپاره کیږي، خلقو ته خپل هنر او چالاکي ورښکاره کوي، چې دغه زده کړه هم بده ده، ځکه دا هم عبث او باطل کار. اوس په هغه فرق درته بیان کم چې د سحر کرامت او معجزې په مابین کې موجود دي. مازری رحمه الله وایي د سحر معجزې او کرامت په مابین کې فرق دا ده چې سحر د افعالو او اقوالو په تکلیف سره کیږي، یعنی ساحر به یو څه کارونه کوي او یو څه شیان به وایي تر هغو چې د ساحر د زړه مقصد حاصلیږي، او کرامت و دې کارو ته ضرورت نه لري، بلکې اکثره وختونه بې ارادې او ناببره پیښیږي. مګر معجزه بیا د کرامت سره دا فرق لري چې په تحدي سره واقع کیږي، یعنی و مقابل طرف ته وایي زه دغسې کوم، چې دا کار په انبیا علیهم السلام پورې خاص دی. او د علماء کرامو څخه دا فتوا را نقل شوې ده چې سحر بې له فاسقه د بل چا څخه نه پیښیږي او کرامت پر فاسق نه ښکاره کیږي. حافظ ابن حجر رحمه الله وایي انسان باید د هغه سړي و حال ته وګوري کوم چې د هغه څخه دغه عجیب او نادره کار پیښیږي. که هغه سړی د هغه جملې څخه و چې د شریعت پر لار روان وي او د ګناهو څخه یې ځان ساتي، نو دغه ناممکنه کار چې د هغه څخه پیښ شي دا کرامت دی، او که داسې نه وي نو هغه سحر دی.
ځکه سحر د شیطان په کومک سره کیږي. ورونو دلته د یادونې وړ یوه پوښتنه شته، هغه دا چې ګای وخت یو څوک نه ساحر او نه د سحر څخه شی زده وي او دغه سړی د شریعت پابند هم نه وي، حتی ځینې ګناهونه هم کوي، سره د دغه بیا هم دغسې عجب او ناممکنه کارونه ځینې پیښیږي. د دغه سړي په باره کې څه وایي؟ ساحر نه دی چې دا یې سحر وکړي او ښه سړی هم نه دی چې دا یې کرامت ښکاره شو، ځکه موږ یې وینو چې د شرع مخالف کارونه کوي. نو د دغه سړي دغه خارق العاده او عجب کار ته په کومه سترګه وګورو؟ جواب: د دغه سړي سره د شیطان کومک ورسره ده، د پاره د دې چې خلکو ته دا د غلطه او بدعتي لار ښه ښکاره شي، سنت پرېږدي او د ده متابعت وکړي. او دا حالات خورا ډېر او مشهوره دي چې و تفصیل ته ضرورت نشته. محترم ورونو، اوس به د صارم البتار د کتاب په 6 فصل شروع وکړم. په دې فصل کې د سحر اقسام او د هغو د باطلولو طریقې بیانېږي چې د کتاب خاوند سحر و 9 قسمو ته ویشلی دي. نو خود په دې فصل کې 9 قسمه سحر او د هغو علامې او د هغو علاج بیانېږي. چې اول سحر د جلاوالي دی، هغه چې 2 نفره سره جلا کوي. دوهم هغه سحر دی چې د محبت دپاره کیږي. دریم سحر د چرت او فکر دی. څلورم هغه سحر دی چې د جنون یا لیونتوب دپاره کیږي. پنځم سحر د کهالۍ. شپږم هغه سحر دی چې پر مسحور سړي غیبي غږونه کیږي. اووم د مریضۍ دپاره سحر دی چې مسحور سړی همیشه مریض او ناجوړ وي. اتم د وینې د بهېدلو سحر دی چې دا په ښځو کې موجود دی. نهم هغه سحر دی چې د یو چا د واده د ځنډولو دپاره کیږي. نو په دې فصل کې به انشاء الله تعالی د دغه سحرو په باره کې خبرې وکړو او په هر هغه چا چې سحر سوی وي څه قسم تاثیر پر کوي، او د هر قسم سحر علاج به د قرآن مجید، سنت مطهره او اذکارو په واسطه در وښودل شي. مګر د مخه تر دې چې د علاج په ښوولو شروع وکړم، دا خوښ ده چې محترم اوریدونکي په دې پوه او خبر کړم چې په دغه فصل یا نورو فصلو کې چې کوم علاجونه د ښوول کیږي، دغه علاجونه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه په خاص ډول په نص یا حدیث سره د دغه خاصو حالاتو یا امراضو دپاره نه دي ثابت شوي. یعنی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دې وفرمایي چې دغه آیات د دغه مرض دپاره دي، مګر په عام شکل سره تر هغه قواعدو لاندې کیږي کوم چې په قرآن مجید او سنت مطهره کې راغلي. مثلا ته به ووینې چې موږ د یوه مرض علاج د قرآن مجید په یوه آیات او یا د څو متفرقه صورتو په آیاتو سره درښو چې دا ټوله د الله عز وجل تر هغه قول لاندې کیږي چې د سورة الاسراء په 2 نمبر آیات کې فرمایي: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله عز وجل فرمایي او نازلو د قرآن څخه هغه شی چې هغه د مؤمنانو دپاره شفاء او رحمت دی. اگر چې ځینې علماء کرام وایي چې د شفا څخه مقصد معنوي شفا ده، یعنی مؤمنانو ته د شک، شرک، فسق او فجور څخه نجات ورکوي، خو اکثر علماء کرام او مفسرین وایي د شفا څخه مقصد حسي او معنوي شفا مقصد ده چې د قرآن مجید د مبارکو تاثیراتو څخه بدني صحت هم حاصلیږي. او تر دغه لا هم یو بل ښکاره او واضح دلیل، بلکې ډېر مقصد ته نږدې او مهم دلیل هغه حدیث شریف دی چې په دغه باره کې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین روایتوي او وایي: یوې ښځې زما علاج کاوه، دم او چی را باندې کاوه. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم راغلی او ویې فرمایل: عالجیها بکتاب الله، یعنی په کتاب الله قرآن مجید سره علاج وکړه. نو که په دغه حدیث شریف کې فکر وکړې، دا به در معلومه شي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا خبره عامه وکړه چې په قرآن مجید یې علاج وکړه، کم آیات یا کم صورت خاص او معین نکړي. نو دغه حدیث شریف څخه دا معلومه شوه چې ټول قرآن مجید شفا دی.
او بل د هغه عملی تجربو څخه چې موږ ته په څو واره او تکرار سره را معلومې شوي دي هغه دا چې قرآن مجید یوازې د سحر، حسد، نظر او پیرانانو دپاره علاج نه دی، بلکې د غرنګ د بدني او عضوي امراضو دپاره هم علاج دی. او د هغو کسانو دپاره چې وایي د هر مرض د علاج دپاره چې کوم خاص آیات اختیاروي باید د هغه دپاره په حدیث شریف سره دلیل راوړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه آیات سره دغه مرض علاج کاوه. د دغو کسانو په جواب کې هغه حدیث چې امام بخاری رحمه الله د ابي سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي بیانوم. هغه دا چې ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه د یو څو نورو اصحاب کرامو په ملګرتیا په سفر تللی تر څو چې د عربو پر یوه قبیله راغله. نو یې د قبیلې د خلکو څخه د میلمستیا غوښتنه وکړه، یعنی ډوډۍ راکړه. خو هغه قبیلې دا نکړه قبوله چې ډوډۍ ورکړي. په دغه وخت کې د دغه قبیلې مشر او سردار لړم وه چې ډېر په عذاب او تکلیف سو. نو د قبیلې خلک و صحابه کرامو ته راغله او ویل په تاسې کې داسې څوک شته چې دم کوي؟ ابو سعید رضی الله تعالی عنه ویل هو زه دم کوم، خو تر څو چې شکرانه رانه کوي دم نه پر کوم. د کلي خلکو دا قبوله کړه. نو ابو سعید رضی الله تعالی عنه دم پر وکړ او سړی هم په هغه کړي جوړ رخ لکه هیڅ چې نه وي پسې. نو خود د کلي مشر او خلکو یو څه پسونه په شکرانه کې ورکړه. کوم وخت چې صحابه کرام بیرته مدینه منورې ته راغله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په دغه قصه او واقعه خبر کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو سعید رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه، ویل په چی شي دم پر وکړ؟ یعنی چی شي پر ویل؟ ابو سعید رضی الله تعالی عنه ویل سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمین می پر ویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ته چی شي خبر کړې او یا ته په خبر وې چې سوره الفاتحه دم؟ نو دغه حدیث شریف څخه دا معلومه شوه چې ابو سعید رضی الله تعالی عنه د دې انتظار ونه کړ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دی دا واوري چې په الحمدلله سره دم کېدلی او یا دا دې د مخه ځینې اورېدلي وي، بلکې په خپل رأی سره سوره الفاتحه دغه علاج لپاره اختیار کړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم پر دغه ورسره موافق سو او پر دغه اقرار وکړ. ورونو دغه حدیث شریف څخه د دم په متعلق دوه احکام راوځي. یو دا چې په قرآن مجید سره دم او علاج کول جائز، او بل دا چې پر هغه دم شکرانه اخیستل جائز. او بل جواب دا هم دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هر دم د پاره یو عامه قاعده یې چې هغه حدیث شریف دی چې امام مسلم رحمه الله روایتوي او وايي یو څو نفرو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله موږ په جاهلیت کې دم او چوکاو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه ستاسو د دم او چو طریقې راته بیان کړي. دم کول پروا نه لري تر څو چې شرک نه وي پکې موجود. نو دغه حدیث شریف څخه موږ ته په قرآن مجید احادیث او نور دعاو سره د دم کولو رواوالي را معلومیږي. او اوس په اصلي مقصد شروع لکه څنګه چې د مخ مو وویل چې د سحر د اقسام څخه یو هم د تفرق یعنی جلاوالي سحر، یعنی هغه سحر چې د ښځې او خاوند یا دوستانو او آشنایانو یا د دوو شریکانو په مابین کې بغض او عداوت په پیدا کوي او د هغو جلاوالي پراولي چې دغه سحر پر څو قسمه او یا د څو مقصدو دپاره کېدلی شي. اول د مور او زوی په مابین کې جلاوالي، دوهم د زوی او پلار په مابین کې جلاوالي، دریم د ورور او ورور په مابین کې جلاوالي، څلورم د دوو آشنایانو په مابین کې جلاوالي، پنځم په تجارتي یا نورو معاملو کې د شریکانو جلاوالي، شپږم د ښځې او د هغې د خاوند په مابین کې جلاوالي چې دا هغه تر ټولو بد او خطرناکه جلا کول دي. او دغه هم ډېر نشر ډېر موجود دي او ډېر کېږي. اوس نو دغه سحر تفرق یا د جلاوالي د سحر علامې شي، یعنی هغه څوک چې دغه سحر په سوی وي هغه ته څه حالات ورپېښېږي. ورونو دغه سحر د پېژندلو دپاره اووه علامې شته. اول
هغه دوستي او محبت چې د دوی په مابین کې موجود وي دفعتن په یوه وار وبغض او بدراتلو ته واوړي. دوهم، یو پر بل ډېر شکمن وي. دریم، یو د بل هیڅ عذر نه سره قبلوي. څلورم، د دوی په مابین کې د اختلاف سببونه که څه هم ډېر لږ او کوچني وي خو د دوی په نظر کې خورا لوی او مهم معلومیږي. یعنی د یوې معمولي او کوچني خبرې څخه لوی مسئله جوړوي. پنځم، د ښځې په سترګو او نظر کې د خپل خاوند چهره تغییر وکړي او د میړه په سترګو کې د خپلې ښځې چهره تغییر وکړي. هغه داسې چې ښځې ته خپل خاوند بد ایسي او سړي ته خپله ښځه ډېره بد شکله معلومیږي، که څه هم دا د ښایستو ښځو څخه وي چې دا په حقیقت کې هغه شیطان چې د دوی د سحر دپاره ګمارل شوی وي هغه د دغه ښځې پر مخ په بد شکل سره تصور کیږي. او ښځه بیا د خپل خاوند شکل ظالم او بیرونکی ویني. شپږم، دغه دوه نفره چې د جلاوالي سحر په سوی وي د هر یوه د هغه بل د کار او تصرف څخه بد راځي، که څه هم هغه ښه یا یو عادي کار وکړي پر دغه بل طرف بد لګېږي. مثلا یو د دوی څخه دروازه وتړي، بس دغه کار د دوی د جنگ او اختلاف سبب وګرځي. اووم، په کوم ځای کې چې د دوی دوو څخه یو نفر موجود وي دا بل هلته ډېر او ناخوښه. مثلا میړه چې تر کور د باندې ښې طبیعت سم او خوشحاله، مګر کم وخت چې کور ته راسي ډېر نفستنګه او خفه سي. حافظ ابن الکثیر رحمه الله وایي هغه چې د سحر په واسطه میړه او ماینه سره جلا کیږي د هغه سبب دا چې د سړي یا ښځې په سترګو کې د هغه بل چهره خوی او اخلاق ډېر بد معلومیږي او داسې نور سببونه پیدا سي چې د دوی د جلاوالي غوښتنه کوي. اوس نو دغه د جلاوالي سحر څنګه کیږي؟ هغه داسې چې یو څوک و ساحر او کوډګر ته ورسي او د هغه څخه وغواړي چې د فلاني او د هغه د ښځې په مابین کې جلاوالي راوړي. ساحر د ده څخه وغواړي چې د هغه سړي نوم کوم چې په هغه سحر کول غواړي او د هغه د مور نوم راوړي او بیا ورته ووایي چې د هغه سړي د وریښتانو یا کالو څخه یو شی راته راوړي. اوس نو کې د هغه سړي د دغه شیانو څخه یو شی ورته راوړلی سوای خو ښه ده او کې دا شیان نه سوای راوړلی نو بیا ساحر پر اوبو یا بل داسې شي سحر وکړي او ورته ووایي چې دغه اوبه به د هغه مقصد د سړي په لار کې ورته وپاشي او یا یې په خوړلو او چښلو کې په وخوړي. پس د دغه کارو نو په هغه چا کوم چې په هغه سحر کول غواړي سحر وسي. اوس نو د دغه سحر التفریق یا د جلاوالي د سحر علاج څنګه کیږي؟ ورو دغه علاج چې زه درښیم دا داسې علاج دی چې تاسې بې له دې څخه چې و ساحر یا تعویذګر ته ورسئ په خپله هم کولی شئ، خو البته د دې کار د کولو دپاره صحیح او سالمې عقیدې ته ضرورت شته او څه ناڅه تقوا هم پکار. ورونو د دغه سحر علاج په درو مرحلو سره کیږي چې اوله مرحله یې تر علاج د مخه شروع کیږي او دوهمه مرحله یې په خپل علاج ده او دریمه مرحله تر علاج وروسته. نو اوله مرحله چې تر علاج د مخه شروع کیږي په دغه اوله مرحله کې به دغه 12 کاره عملي کوي. اول په هر هغه کور یا ځای کې چې ته دغه مریضانو علاج کوي په هغه کور یا ځای کې به اسلامي قوانین عملي وي، هلته به ایمانی فضا موجوده وي، په هغه ځای کې به عکسونه او مجسمې نه وي موجود. دا لپاره د دې چې هغه ځای ته د ملایکو ننوتل ممکن شي. دوهم، که د دغه مریض سره د کوډګرانو او ساحرانو د کوډو تعویذونه ورسره وه هغه ځینې ایسته کړه او ویې. دریم، دغه ځای به د ساز د آلاتو څخه خالی او فارغ وي. څلورم، په دغه ځای کې به نور شرعي مخالفتونه نه وي موجود. مثلا سړي د سرو زرو انګشتري یا نور شیان اغوستي او یا ښځه په غیر شرعي لباس کې لڅمخې او ازادي. پنځم، دغه مریض او د ده کورنۍ ته به د عقیدې داسې درس ورکوي چې د زړه تعلق یې بې له الله جل جلاله د بل چا یا شي سره نه وي. شپږم، د مریض د مرض
او حالت تشخیص بکوي چې هغه تشخیص د مریض څخه په یو څو پوښتنو سره کېدلای شي. دا د پاره د دې چې شدر معلومه سي چې په دغه مریض کې دغه سحر التفریق ټوله یا یو څو علامې موجودې دي، او هغه پوښتنې په داسې ډول سره کېدلای شي. د مریض څخه به پوښتنه وکړي چې آیا ګای وخت دي خپل شدر تر سترګو بد ایسي؟ آیا پر معمولی خبرو ستاسو په مابین کې اختلاف کیږي؟ آیا تر کور د باندې د طبيعت سم او خوشاله حکم وخت چې کور ته راسي خفه او نفس تنګ سي؟ آیا د جماع په وخت کې یو ستاسو په تکلیف او ناراضه وي؟ آیا په خوب کې په تکلیف او پریشانه یې؟ یعنی بد خوبونه ویني او داسې نورې پوښتنې. نو که په دغه سړي کې د دغه علامو څخه دوې یا تر هغه زیاتې علامې موجودې وي، نو د جلاوالي سحر په سوی او علاج ته دوام ورکړه. اووم، تر علاج کولو د مخه به اودس تازه کړي، او هغه څوک چې ستا سره دي هغه به هم د اودس په تازه کولو امر کړي. اتم، که دغه مریض ښځه وه تر څو چې خپله چادري پوړنې او لباس پر ځان ښه نکي سره راټول، ځان ښه پټ نکي، په علاج یې شروع مه کوه. دا د پاره د دې چې د علاج کولو په وخت کې لڅه او بې ستره نه سي. نهم، د هغه ښځې علاج مه کوه چې د شریعت مخالف پیشن او لباس یې کړي، مثلا مخ یې لڅ یا یې عطر او خوشبويي استعمال کړي، یا یې پر د نوکانو رنګ وهلی وي او داسې نور فیشن چې ځان یې د کافرو ښځو سره مشابه کړي. لسم، تر څو چې د ښځې یو محرم نه وي موجود علاج به نه کوي. یولسم، د ښځې د علاج کولو په وخت کې بېله د دې د محرم څخه بل څوک د ځان مه ملګري کوه. دولسم، خپل ځان به د قوت او طاقت څخه خالي بولي. په دغه کار کې به د الله جل جلاله څخه مدد او کومک غواړي. یعنی دا به نه وایي چې زه دغه کار کوم، بلکې دا به د امید وي چې الله عزوجل زما مدد او کومک کوي. محترم ورونو، دغه 12 کارونه د مرض د علاج لپاره مقدمه وه. پس د دغه 12 اولني کارو څخه دوهمه مرحله شروع کیږي چې دا مرحله د مرض یا مریض علاج دی، او هغه په داسې ډول سره کیږي: د مریض پر سر به لاس کښېږدي او د قرآن مجید څخه به دغه راتلونکي آیاتونه د مریض د غوږ سره په ترتیل او لوړ آواز د دم پر قسم وایي. اول به سورة الفاتحه ووایي. هغه داسې: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه. دوهم به سورة البقره د اول آیات څخه د 5م آیات تر اخره ووایي. دریم به د سورة البقره څخه 102 نمبر آیات په تکرار سره وایي. څلورم، د سورة البقره 103 او 104 نمبر آیاتونه تلاوت کړه. پنځم، د سورة البقره 255 نمبر آیات چې آیت الکرسی ده تلاوت کړه. او شپږم، د سورة البقره 215 او 280 نمبر آیاتونه تلاوت کړه. اوم، د سورة آل عمران 18 او 19 نمبر آیاتونه تلاوت کړه. اتم، د سورة الاعراف څخه 54 55 او 56 نمبر آیاتونه تلاوت کړه. نهم، بیا هم د سورة الاعراف د 119 نمبر آیات څخه د 122 نمبر آیات تر اخره پورې تلاوت کړه، او دغه آیاتونه په تکرار سره وایي. چې دغه آیاتونه په تکرار سره وایي، خاصتا 120 نمبر آیات چې الله عزوجل فرمایي: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ 10 واره ووایي. لسم، د سورة یونس څخه 1 او 2 نمبر آیاتونه تلاوت کړه، او دغه آیاتونه هم ډېر تکرار کړه، خاصتا د الله عزوجل دغه قول چې فرمایي: ان الله سيبطله ډېر تکرار کړه.
11 د سورة طه د 9 نمبر آیات څخه به دغه حصہ په تکرار سره تلاوت کې چې الله عز وجل فرمایي: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. په دې تکرار سره ووایي تلاوت کې. 12 د سورة المؤمنون څخه 115 114 115 او 118 نمبر آیاتونه تلاوت کړه. 14 سورة الصافات د اول نمبر څخه بیا د 10 نمبر آیات تر اخره پورې تلاوت کړه. 14 د سورة الاحقاف د 9 نمبر آیات څخه بیا د 12 نمبر آیات تر اخره پورې تلاوت کړه. 15 د سورة الرحمن 13 14 15 او 16 نمبر آیاتونه تلاوت کړه. 14 د سورة الحشر 21 22 23 او 24 نمبر آیاتونه تلاوت کړه. 15 د سورة الجن د اول نمبر آیات څخه بیا د 9 نمبر آیات تر آخره پورې تلاوت کړه. 13 سورة الاخلاص یعنی قل هو الله احد تر آخره تلاوت کړه. 19 سورة الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق تر آخره تلاوت کړه. او دا قول د الله عز وجل په ډېر تکرار سره وایي: ومن شر النفاثات في العقد. ډېر تکرار کړه دغه وایي: ومن شر النفاثات في العقد. 20 سورة الناس یعنی قل اعوذ برب الناس تر آخره پورې تلاوت کړه. ورونو یوه د یادونې وړ خبره هغه دا چې دغه ټول ذکر سوي آیاتونه دغه پشل بندو کې چې مو درته تلاوت کړه، دغه آیاتونه ودې ته دم ویل کېږي چې په عربي ژبه کې رقیه ورته وایي. دغه ته متوجه اوسئ او مه هېروئ، ځکه په وروسته کې زه ډېره حواله ورته کوم او هر وخت چې ووایم چې دم یا رقیه پر ووایم مقصد دغه ذکر سوي آیاتونه دي. اوس به بیرته هغه خپل بحث او علاج ته ولاړ شو. پس د ویلو څخه دغه دم چې د مریض په غوږ کې په ترتیل او لوړ اواز سره ووایي و مریض ته یو د دغه درو حالاتو څخه پیښیږي. اول، یا به دغه مرض خراب کړي، چپه به شي، په ځان به نه پوهېږي او د ده پر ژبه به هغه د ده د سحر دپاره ګمارل سوی پیری خبرې وکړي. نو به ته د دغه پیري سره داسې خبرې او معامله وکړې لکه د هغه پیراني سړي د پیرانانو سره چې کوې. اول به دغه پوښتنې ځینې وکړي: نوم دې څه شي دی؟ دین دې څه شي دی؟ ولې او په څه سبب په دغه جسم ننوتلی؟ آیا د کوم ساحر سره کار کوې؟ د دغه جسد په کومه حصه کې اوسېږي؟ پس د دې څخه چې د پیري دین در معلوم سو، نو به د دیانت سره موافق معامله ورسره وکړي. که غیر مسلم اول اسلام پر عرض کړي، او که مسلمان د ترغیب او ترهیب اسلوب ورسره استعمال کړي او ورته ووایي دغه کار یعنی د ساحر خدمت چې دا ته کوي د اسلام څخه مخالف، حرام او ناروا ده. دوهم، د سحر د ځای پوښتنه به ځینې وکړي، خو د ده خبره به تر هغو نه منې تر څو چې رښتیا ویل یې در معلوم نه شي. که درته وویل چې سحر په فلاني ځای کې پروت، هغه ځای ته به نفر ولېږي چې هغه سحر راوکاږي. که پیدا کړي خو ښه ده ښه، او که هلته نه و نو پیری درواغ وایي، ځکه په پیرانانو کې درواغ ویل ډېر. دریم، د دغه پیري څخه به پوښتنه وکړي چې آیا ته یوازې د دغه انسان پر صحت ګمارل سوی یې او که بل ملګری هم لرې؟
که په دغه سحر کې بل څوک هم ورسره و نو به د ده څخه وغواړي چې هغه هم را حاضر کړي او د هغه سره به هم ځان پوه کړي. څلرم، ګای وختې پیری درته وایي چې فلانی انسان هغه څوک دی چې ساحر ته ولاړی او د هغه څخه یې دغه لطفا ته واړه.